ایران د اعدامونو لړۍ یو ځل بیا چټکه کړې ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ایران کې د 5 افغانانو په ګډون یو شپېته کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي 13 جولای میاشت کې یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او 11 بلوچان شامل دي. په ټوله کې 4 ښځې هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبرپاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تېریو محکوم شوي وو. د بشري حقونو یاد بنسټ وایي روان 2023 کال کې په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي دي او په خبره یې د همدې کال له پیله تر اوسه 423 کسان دغه هیواد کې اعدام شوي دي. ایراني چارواکي بیا د اعدام د حکمونو ننګه کوي او د اسلامي احکامو د تطبیق برخه یې بولي. بلخوا یونیسیف وایي په خوارځواکۍ د اخته 350,000 ماشومانو درملنه مو کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسیف وایي چې په افغانستان کې په سختې خوارځواکۍ اخته د 350,000 ماشومانو درملنه کړې ده. یادې ادارې په خپله ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په تېرو 6 میاشتو کې په سختې خوارځواکۍ د اخته 350,000 ماشومانو چې 50% یې نجونې وي درملنه شوې ده. په یاد راپور کې ویل شوي دي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې 8.3 میلیونه کسانو دغسې خدماتونو ته اړتیا لرله چې دا شمېر مۍ په میاشت کې 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.